السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم له یورپ څخه زنګ راته وهلی و، نو که څه موږ وخت نه درلودی خو ډېر مجبوره یم. په فیسبوک کې بیانونه اورمه، نمبر مې له یو چا څخه پیدا کړي. محترم پوښتنه داسې کړې وه چې یوه میاشت کېږي چې واده مې کړی دی په افغانستان کې. زما ژوند په یورپ کې دی، نو د ښځې سره چې مې ژوند وکړي، په ښځه پوه شومه، بیا اقرار ته وکړه چې زنا راته شوې ده. نو بیا دا ښځې ډېره معافي راڅخه غوښته، پر لاس پښو یې مچۍ ژاړي چې ما معاف کړه. نو اوس دی وایي زه څه وکړم، مړایه کړم، څه چمپه وکړم. نو محترمه دغه دې زنا اقرار چې درته کړی دی، نو خو له اوله سره تا بدګماني پر کړې ده. دا پښتانه خو دا عادت لري چې معاینه وکړي. مارانو مار څو ورځې دا تکلیف ورکوي چې تا زنا کړې ده، پلانکی دې کې نه یې کړې، مبارک خوارکۍ پر دې راولي، وایي کړې مې ده. نو خو ښځې ورته وویلې چې زنا راته شوې ده، په غلطي کې شوې ده، یو چا مجبوره کړې مې شوې ده، اوس مې معاف کړه. نو دی وایي زه اوس څه چم وکړم. محترمه خو که بالفرض دا ښځې زنا کړې، اول زه فکر کوم چې کړي به هم نه وي. دا ستا د ډېر اصرار او د ډېر خبرو څخه به دا مجبوره شوي چې ته راسه ورته چې کړې مې د باره ویلې دا ډېرو پوښتنو څخه خلاص شي. ځکه یو وخت یو ورور ما ته ویل، زنګ یې راته ویل واده مې کړی دی، ما چې جمعه وکوله ښځې څه وینې نه رالې. نو باره اوس ما ورسره جنجال دي، ښکنځل ورته کوم، وهم یې چې تا زنا کړې ده. ما الله وحشت پرېږده، د الله په لیاز باندې. نو بیا دې ته الله اجر ورکړي، الله دې دنیا او آخرت ښایسته کړي. باره اوس سمه ده، اوس هم یم ورسره. دا بعض ځوانان بس دا عادت لري، دوی خپل هر دیواله کې په هر اخور کې سر اچوي، بس دوی چې ښځې هم دغې دي. نو دی ما ته وایي، وایي ما په یورپ کې ژوند کاوه، یو ډېره حسینه ښایسته ښځه ولڅه له غړه راته ودرېده، وله راسه زما خواهشات را پوره کړه. وایي ما منع وکوله. نو دی وایي چې ما دومره د خپله ځواني کنټرول کړې وه، دا امنیت و چې ما کوزده کړې ده، زه باید د خپل حق بس ځای نه کړم، ضایع خپلې ښځې ته یې پوره ورسوم. زما ښځې ولې داسې عمل کړی دی؟ نو محترمه ګناه له انسانه څخه کېږي، یا څوک غلا وکړي، یا څوک قتل وکړي، یا څوک زنا وکړي، یا څوک لواطت وکړي. په دې کې خو اصلي اصول د دین دا دي چې هغه څوک شریعت ته ځان تسلیم کړي. ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم په زمانه کې یو صحابیه راځي، رسول الله ته وایي یا رسول الله له ما زنا وسوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ورته وایي زنا به دې نه کړي، دماغ به دې خراب وي، ته سم فکر وکړه. دا وایي یا رسول الله زنا راڅخه وسوه، ما پاکه کړه چې په قیامت الله عذاب راکوي، په دنیا کې هغه احکام پر ما جاري کړه. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک دورې دورې وپوښتله، ځکه وایي قاضي لره دا مستحب مسنونه طریقه ده چې هغه مقر ته چې اقرار کوي داسې لارې وروښيي چې له حدودو څخه خلاص نجات پیدا کړي. ځکه وایي دا حدود په شبهه باندې نړېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک په لارې ورښوي چې دا خلاصه کړي. دی ویل یا رسول الله ما زنا کړې ده، ما پاکه کړه. نو چې ښه اقرار وکړي، بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ویل بچی دې ستا په نس کې که نسته؟ دی ویل وسته یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ویل چې بچی پیدا سي، بیا به هغه شرعي احکام جاري کوو. نو د ښځې چې بچی پیدا سو، بیا راله رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ویل یا رسول الله زما بچی پیدا سو، پر ما باندې احکام د شریعت جاري کړه. احکام خو نو دغه دي، که یو چا زنا کړې وه، که واده والا و په ډبرو به وژل کېږي، که غیر شادي شده و واده یې نه درلود، هغه بیا په درو ویل کېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ورته وویل دا ښځې واده کړی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ورته وویل ورشه دغه ماشوم ته شیدې ورکوه، چې هر وخت ماشوم له شیدو جلا سو، یعنې ماشوم هغه 2 کاله یا 4 میاشتې ته ورسېد، هغه باید بیا راسي. دا ښځه تللې وه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک هدف دغه و چې بارانو ځه الله ته توبه وکړه، تا او د الله معامله د نور نو ته چیش ته راڅخه حسد کړې. 2 کاله بعد بیا دا ښځه راغله، یا رسول الله زما ماشوم شیدې بندې شوې، پر ماشوم مې اوس ته خوراک دی، مسشک دی،
پر ما باندې احکام جاری کړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام تل ورسې یو غار وکړي، دا په غار کې کښېنوله، بس په ډبرو باندې ویشتل. یو صحابي وایي د اوښکو پرې راواسته، یو اوښ مړ سوی و، دا د اوښکو پرې و، دا هډوکي په دغه باندې وویشتله. داسې یو څه خبرې هم ورته وکولې چې شرم دې نه درلودې، حیا دې نه درلوده چې زنا دې کوله. خو صحابیه دلته وفات سوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته حال راورسېدی چې فلانکي صحابي داسې په کوپرۍ باندې دا ښځه وویشتله. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک راوغوښتل، ولې دې ویشته؟ ما درته وویل چې په ډبرو باندې سوکه سوکه ولې دا د شریعت احکام دي، جاري به سي. خپله مرې دا ښځه تا ولې د اوښ په کوپرۍ باندې وویشتله؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته دومره قهر ورغلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ورته ویل د دغه صحابیه داسې په صداقت توبه وکړله، که د دې توبه پر ټول اهل د مدینې تقسیم کړم، ټول به الله ورسره وبخښي. دا خو دا بخښل سوی. او روایت کې راځي وایي که پر ټول امت تقسیم کړم، ټول امت به الله ورسره وبخښي. ځکه دې بیخي د صداقت توبه وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ولاړ سي، ماشوم دې پیدا سي، بیا راسي. نو چې دا پر هغه مخ تللی وه، خو هېڅ مشکل باران وپېښ. دا بیا راغله، بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسي چې ماشوم له شیدو پرېږدي، بیا راسي. دا 2 کاله بعد بیا ورته راغله. نو دا خو توبه د نصوحا وه. نو دغه ښځې چې زنا کړې ده، دا خو واده شده نه وه، زنا ځین سوې ده. نو دا که شریعت یې په وخت کې ځان تسلیم کړی وای، شریعت خپل حکم ورکړی وای. دا چې اوس دا وایي ما الله ته توبه ده، ژاړي وایي بد کاره سوی دي، تا ته هم پر پښو در پرېوځي، الله ته هم چیغې کوي وایي غول عکس خوړل سوي دي. ظالمه ته نو تر الله زورورې چې لا نیپسې پرېږدې. پښتانه خو هغه پښتون خو هغه قوم دي چې تر الله هم ځان زورور بولي، تر الله ځان غیرتمن بولي. محترمینو راځي شریعت ته تسلیم سو. نو بیا ما ورته وویل چې د محبت ژوند ورسره کوه، په زړه کې دا مه درګرځوه چې دې زنا کړې ده، یو سهوه ده سوې ده، بس دا و الله سره پرېږده، قیامت ورځ و الله سره پرېږده. داسې دا چې تا په یورپ کې زنا نه وکوله، دا ستا نیکمرغي ده، دا ستا ښه والی دی، دا په هېچا احسان مه اچوه. بیا مې ورته وویل چې په یورپ کې شیطان مقابله دې وکوله، د شیطان د فریبو څخه دې ځان خلاص کړي، زناوې دې نه وکولې، اوس د شیطان په یو عظیم فریب کې اچوي، لکه قتل معینه در باندې وژني. او شیطان دې په یو عظیم فریب کې اچوي چې ظلم در باندې کوي، بس هر ساعت کوي به ښځې ته تور پیغوره چې تا خو زنا کړې ده. نو مال تر زرو زناو د یوه مؤمن زړه ازارول دا الله ته ډېر ډېر دی. نو د دې مؤمن زړه مه ازاروه. محترمه فقهای کرام وایي تعذیر یو چا ته عذاب ورکول، یو چا ته تعذیر ورکول چې تا دا ولې دا کار کړی دی، دا یو په حقوق العبادو کې دی، یو په حقوق الله کې دی. په دغو کې تعذیر ورکول هغه د امام کار دی، هغه د حکمرانانو کار دی. په کې موږ تاسو خلاص شو. موضوع فقهیه صفحه 160 مباحث 260 مباحث التعذير جلد نمبر 12. نو محترم چې توبه یې کښلې ده، الله ته پرېږده، دا و الله سره پرېږده چې الله توبه قبلوله قبولوي، که نه قبلوله عذاب ورکړي. او دغه ورته وایي چې مغفرت کړه د الله څخه غواړه، ته نور ظلم باندې مه ورباندې کوه، ته شفقت ورباندې کوه، رحم ورباندې کوه. دا د الله سره د دې خیانت جرم کړی دی، د الله نافرماني کړې ده، دا و الله سره پرېږده. ته له ځانه خدای مه جوړوه، ته له ځانه خدای مه جوړوه. ښه ژوند سره وکړه، هغه د مینې او د محبت ژوند سره وکړه. که ستا دا ډول ژوند دې نوری ته زنا ته هڅوې، هغه نو چې ته مې د ژوند خاوند یې، ته دونه ظلم وجیبه را سره کوې، نو برعکس ستن بیا د کارونو پسې خرابوي. نو زما یو شرعي او مشوره او د ورورګلوۍ مشوره مې دغه ده درته، بس چې خوله پر پټه کړه، بس الله ته دې دام زاري کړي. ته هم پسې ګوره که په آینده کې دا کار رالی، دا چم بیا وسو، په هغه وخت کې بیا ته خپل عرض وکړه، موږ ته به یو شرعي فیصله به په لاس درکړو. اوس هېڅ حق نه لري محترم، هېڅ حق نه لري. که دې هر حرکت وکړي الله ته به پړي مجرم به یې،
دا چې وسوسې شیطان راشي نو دا څنګه دې بل چا سره دا کار کړی دی، زه اوس ماته اوس خوند نه راکوي، پلان کوي دي داسې دی، په دې لوښ کې بل چا اوبه څښلي دي، داسې دی پلانه نه، دا ډېرې وسوسې به در ولوېږي. دا ټول شیطاني کارونه دي. شیطان خو الله دې موږ ځینې وساتي. څومره عظیم دښمن دی، څومره عظیم دښمن دی، پر هره لاره ځي خطا باسي. محترم، د شیطان مقابله دې په یورپ کې وکوله، زنا دې نه وکوله، دلته هم د شیطان مقابله وکړه، بس له ظلم او له جبر څخه خلاص. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. مغفرت.